د محرم د احرام په حال کې د ښکار کولو نه خو منع ده. که محرم د احرام په حال کې ښکار وکړو دغه ښکار خوړل د محرم دپاره هم ناروا ده، د نورو دپاره هم ناروا ده، د میتتي حیثیت لري. دا یې د ذبح هم نه ده صحیح. د سوید ذبحه چې دی د سوید ذبحه کوي دا نه ده صحیح. محرم د احرام په حال کې دوم حرام ده، د حرام سوید هم ناروا ده، هغه بیا که حلال سړی حلال کی او که محرم حلال کی. اوس محرم د احرام په حال کې ښکار نه خو منع شو. د ښکار غوښه چې بل چا ښکار کړی دی یې خوړی شي که نه، خپله خو به ښکار نه کي، دی یې خوړی شي که نه. دوم باب کې راځي چې نه خپله بل چې ښکار کړی هم دی نه شي خوړی. ولې نبي علیه صلات وسلام ته د حمار وحشي ښکار شوي شیر پیشنهاد وشو نبی علیه السلام ته، نبی علیه السلام نه قبول. سړی چې په دې خفه شو نبی علیه السلام پوه شو چې اوس دی خفه شو چې دا خو موږ هدیه نه قبلوي. نبی علیه السلام عذر ورته ویلی موږ په احرام کې یو، نو په احرام کې ښکار ناروا ده. دغه نه څوک معنا دا اخلي چې د ښکار غوښه خوړل هم ناروا دي د محرم سړي دپاره. لیکن اول باب کې راځي چې ناروا دي، خو په دې شرط نه خپله د ښکار کړی نه د ښکار په باب کې یو نوع معاونت کړی چې یا اشاره ورته کړي لکه هغه ښکار شی دی ویني ښکارځان نه ویني دی اشاره ورته وکړي. دا په حاضر کې راځي. یا دلالت په غایب کې دی په لیارې محرمین روان دي هلته یو ځای کې یو سی غرڅول ده مخکې تیر شو چې هلته ښکارځان ګرځي یغه ته ویل چې داسې چې ورشي هغه داسې کمر چې د هغه ځای نه چې ورتاو شي اشاره خو اوس نشته هغه خو شته نشته دلالت یې ورته وکړو. که اشاره ورته وکړم دی ور شریک شو، که دلالت ورته وکړم دی ور شریک شو، که معاونت داسې ورسره وکړي چې ښکارځن ته یې غېښه یې ورکړو نیزه یې ورکړه هم دی ور شریک شو. دغه ټولو سره تو خوړل د ده چې ښکار ناروا دی د دپاره. یا د ده په حکم ښکار شو، نور معاونت شی خو نه ده شوی، استید لهو ده لکه خپل مزدور غلام یې ولیږو ما ته څه ښکار راوکه، دا هم ناروا ده. او چې نه یې خپله ښکار کړی نه د ده په هم عمر ښکار شوی نه د ده په اشاره او په دلالت او په معاونت ښکار شوی د هغه غوښې خوړل چې دي ورته روا دي. ولې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابه روان شو د احرام دپاره، حضرت ابو قتاده احرام نه ده تړلی. ولې نه ده تړلی؟ ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي دی د جاسوسي د معلوماتو دپاره لیږلی و، خپله د عمرې په نیت نه تلو چې ته مخکې لاړ شه دا لیارې وګوره چې کفار خو به مخته نه یې راوتلې. یو ځای کې دغه محرمینو چې د احرام حال ده ښکار شی ولیدو خو ده ته څه نه ویایي چې ده خپله پام شو ښکار یې ولیدو دوی ته ویلې وایي هغه حماري وحشي نه ده. دوی ورته نه یې خبر. دی په آس پور شو، چې په آس پور شو کوچینه تر ویره شوه، چا کوچینه مې راکئ نه یې کړه ور، نیزه یې لاندې وه نیزه راکئ نه یې کړه ور، خپله پسې راکوز شو نیزه یې هم واخیسته کوچینه یې هم واخیسته، آس یې پسې وځغلوه ا د حماري وحشي یې وویه چې ښکار یې وکړو غوښه دا محرمینو بعضې وخوړه بعضې نه وخوړه چې موږ خو د احرام په حال کې یو. شک شو د احرام په حال کې د ښکار غوښه څنګه وخوړه چې نبي علیه السلام پسې ورسېده د هغه نه یې پوښتنه وکړه. هغه ورته ویل دا د الله د طرف نه یو غیبي رزق ده چې تاسې درکړو لکه هغه روژې دي چې په نسیان کې خوراک وکړي. او یو روایت کې دا د که څه وي درسره ماته هم راکوي. نو دا روا ده. نو دا دوم باب کې چې نبي علیه السلام بیا ولې نه که قبول، نو د هغه عذر دا ده چې هغه حمار وحشي ژوندی ورته راوست. ژوندی خو به بیرته دی حلالوي، محرم ذبح کړی شي، خو اوس مو ویل چې محرم خو د ذبح نه منع ده. نو دلته چې ژوندی راوست د منع وکړه او هلته چې غوښه ورته راوړه غوښه یې قبوله کړه. نو ښکار نه محرم منع ده، خو د ښکار د معاونت نه منع ده. که نه معاونت شته نه یې خپله ښکار کړی نه د امر پکې کړی، چا دغسې بل چا ښکار کړی د ده په نیت هم نه ده کړی، هغه ښکار کړی ده غوښه یې راوړه محرمینو ته میلمانه په ورغله هغو ته یې خوړل جایز دی.